دوستانو خیال لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. قدرمنو دوستانو په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره یوه ډېره خوندوره او په زړه پورې طریقه راوړې ده. دوستانو دغه طریقه داسې ده چې موږ څنګه کولی شو د واتساپ ډیلیټ شوي میسیجان بیرته واپس کړو او وګورو. دوستانو نو بعضې ملګري دي چې هغوی ته میسیج وشي، هغوی ته دلته لیکي دوستانو چې this message was delete، یعنې دغه میسیج چې دی ډیلیټ شوی دی او پاک شوی دی. څنګه کولی شو چې دغه میسیجان موږ په خپل موبایل کې وګورو؟ نو د دې لپاره به دوستانو تاسو پلی سټور ته راشئ. له پلی سټور څخه به یو اپلیکیشن دوستانو تاسو به هغه اپلیکیشن را انسټال کړئ. زه تاسو دوستانو دغه اپلیکیشن ښایم. تاسو به دوستانو په د پلی سټور کې WAWR ولیکئ او دغه دوستانو دغه واور اپلیکیشن چې دغه واور اپلیکیشن به را انسټال کړئ، بیا به په خپل موبایل کې اوپن کړئ. زه دوستانو راځم دغه په موبایل کې د خلاصوم. نو دلته به راشئ، په لاندې ایکسپټ بټن باندې به کلیک واخلئ، هر دغه غشي نشان باندې به کلیک واخلئ او بیا به دوستانو دغه غشي نشان باندې تاسو کلیک واخلئ او بیا به راشئ دغه غشی به کلیک کړئ. اوس دوستانو دلته موږ ته وایي تاسو د څه شي میسیجونه واپس کوئ. واتساپ کوئ، میسنجر کوئ، د انسټاګرام کوئ، فیسبوک کوئ، ټلیګرام کوئ، واتساپ بزنس کوئ، هر څه چې تاسو دوستانو په موبایل کې پال وي د هر څه شي میسیجونه تاسو واپس کولی شئ. خو زه راځم دوستانو دغه واتساپ، میسنجر او ترڅنګ دغه انسټاګرام دغه ټول انتخابوم دوستانو او دلته ټلیګرام هم انتخابوم. بیا راځئ په د لاندې شي باندې کلیک واخلئ او دلته به راشئ په دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ او دغه به تاسو الاو کړئ دوستانو. بیا به راشئ په د ټیک مار علامه باندې به کلیک واخلئ، دغه به تاسو سره دوستانو اوس فعال شي. نو دوستانو اوس څنګه موږ په دې کې میسیجونه داسې معلومولی شو. زه دوستانو اوس راځم مثلا دغه بزنس څخه دغه واتساپ ته یو میسیج لیږم، دغه بل واتساپ ته دوستانو دغه میسیج ما اوس ولیږو او زه راځم بیا دغه واتساپ را خلاصوم. دلته دوستانو اوس مثلا زه راځم دغه میسیج بیا ډایرکټ اتوماتیک ډیلیټوم. ها دوستانو دغه زه اوس ډیلیټوم او یو بل میسیج هم ورته لیږم او دغه میسیج زه چې کله ورته ولیږم او دغه زه اوس بیرته ډیلیټوم. دغه دوستانو ما اوس بیرته ډیلیټ کړی. اوس راځم دغه واتساپ ته، دلته ماته دغه میسیجونه چې دي هغه ټول ډیلیټ شوي دي، اوس نه ښکاري دوستانو. نو دغه څنګه موږ معلومولی شو؟ نو دغه اپلیکیشن دوستانو تاسو بیا راشئ په خپل موبایل کې بیا راخلاص کړئ. کله چې موبایل کې دوستانو دغه میسیج راخلاص کړئ دلته زه اوس راځم دغه لاندې بزنس واتساپ ته راځم، دغه دوستانو راخلاصوم. دوستانو کله چې واور اپلیکیشن راخلاص کړئ تاسو دلته اوس کتلی شئ دلته ماته هغه میسیج راکړی دی چې ما کوم ډیلیټ کړی دی دوستانو. نو چې تاسو راشئ میسیج دوستانو ورته وکړئ او په اتومات ډول یې ډیلیټ کړئ، نو تاسو ته هغه میسیج چې کوم دی دوستانو بیا هلته ښایي، هلته تاسو ته دغه میسیج ښایي چې دغه میسیج چې دی دغه ډیلیټ شوی دی او